ولسمشرۍ ماڼۍ له ډونالډ ټرمپ په وضاحت غوښتی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مطبوعاتي اعلامیه. افغانستان د نړۍ له پخوانیو ملت دولتونو څخه یو دی چې د تاریخ په اوږدو کې له څو بحرانونو څخه راوتلی دی. د افغانستان ملت هیڅ بهرني قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. له نړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ شراکت او همکاري د متقابلو ګټو او متقابل درناوي په اساس دی. موږ د سولې په راوستلو کې د امریکا د همکارۍ ملاتړ کوو، اما زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې د افغانانو د زعامت له حضور پرته نشي ټاکل کېدلی. زموږ افغانستان به تل د نړۍ د سیاست صحنه کې په صلابت او عظمت پاتې شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د دوه همکارو دولتونو ترمنځ هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنګټن څخه د پاکستان لومړي وزیر سره د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به د دې مسلې اړوند تحولات په دوامداره توګه د افغانستان د آزادو خلکو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره لیدنه کې ویلي که دی وغواړي نو د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ختمولی شي او د دې کار لپاره په 10 ورځو کې افغانستان د نړۍ له نقشې ورکولی شي، خو نه غواړي چې داسې کار وکړي. په هر حال اوس په ټولنیزو رسنیو کې ډېر شمېر کارکوونکي وینم چې د ټرمپ له خبرو ډېر احساساتي شوي، خو اصلي حقیقت دا ده چې موږ په خپله ځانونه داسې کړل چې اوس نور کیني او زموږ په سرنوشت فیصلې کوي. که یو بل مو د طالب او عسکر په نوم نه وژلی، که له کلونو مو جګړې نه وې کړې، که د نورو استخباراتو په غېږو کې مو ځانونه نه وی اچولي، که د سر سړي مو پرېښي وی، اوس به موږ دومره نه کمزوري کېدو. نور باید افغانان خپل دوست او دښمن وپېژني. پاکستان مو ابدي دښمن ده. دوی غواړي زموږ په وینو خپل اهداف لاسته راوړي. کله دې وروسته هم د دوی د استخباراتو په غېږو کې ځانونه اچوو، بیا نو چې له نقشې هم ورک شو بده به نه وي. په هر حال تاسو د ډونالډ ټرمپ او د ولسمشرۍ ماڼۍ د اعلامیې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.